پرون صورت په شروع کې تاسو تماس بعض ضروری خبرې کړې وې چې د دې صورت نوم صورت براءت دی او صورت توبه هم دی. براءت معنا ویزارتوب، چې یو انسان د انسان سره څه خبرې وي لکه زه رانه بس اوس ویزار یم، خلاص یم. نو د دې صورت په لومبي سر کې د الله او د الله د رسول د خلاصۍ او د ویزارتوب اعلان کړی دی. چا سره؟ هغه مشرکینو. نو تاسو ته ما پرون ویلو چې 4 قسمه دغه خلک وو چې وعدې ورسره شوې وي او د هغې وعدې متعلق الله بیا دا احکامات نازل کړل. په هغې کې لومبی قسم تاسو ته پرون ما دا ویلو، دا دې د وجې ویم چې دا رستو آیات باندې به هله پوهېږې چې مخکینی ربط ورسره جوړ شي چې د حدیبیې په مقام باندې کومه معاهده شوې وه. یو قسم مشرکین هغه و. دویم قسم هغه و چې هغوی سره صلح شوې وه او د صلح مدم معلومه و او هغوی په هغې صلح باندې قایم وو. دویم قسم دا و. او دریم قسم هغه و چې معاهده او صلح ورسره شوې وه خو موده نه وه معلومه، بس وشوه ورسره چې هر څه ټیمه پورې وه. او دریم دا و هغه خلک و چې هغوی سره نه صلح شوې وه او نه پکې موده معلومه وه، هېڅ دا قسمه خلک وو. نو د هغې دوه خو پرون الله د هغې نه د ویزارتوب اعلان وکړه. کومو نه؟ یو هغه چې کومه صلح حدیبیه شوې وه او هغې بیا د هغې خلاف ورزي وکړه چې هغه 2 قبیلې د مشرکینو کوم وي هغې چې یو بنو خزاعه او بل بنو بکر و. بنو بکر مسلمانانو سره تعلق او د بنو خزاعه دا د مشرک. نو بنو خزاعه ولګېد او د بنو بکر نه سړی ملک خو مشرکین ورسره هم پکې امداد وکړه. دقه خبر. نو بس دقې سره بیا هغه معاهده ختمه شوه. نو بس الله او د الله رسول اعلان وکړه چې دوی سره زمونږ هغه کومه معاهده وه د هغې نه د براءت اعلان. او کوم چې هغه خلک وو چې کومو سره مده معلومه نه وه نو د هغې متعلق رستو آیات را روان دي. او کومو سره چې د سره نه موده معلومه او نه ورسره صلح شوې وه هغه هم د لومبي سره شو، د هغوی نه هم د براءت اعلان. دریم نمبر هغه چې صلح ورسره شوې وه موده معلومه وه او هغوی په هغې صلح باندې قایم وو چې موږ په دې قایم یو او وم حقیقت دا دی. نو د هغوی متعلق الله رب العالمین په دې آیات کې د هغې دوه خوی وي چې سخت عذاب هم وله ورکې او ورسره د براءت اعلان هم دی او دوی دپاره عذاب علیم هم دی. خو الله وی دا نه، کم نه؟ هغه نن هغه چې صلح ورسره شوې وه موده معلومه وه او هغوی په هغې صلح باندې قایم وو. نو د هغوی متعلق الله رب العالمین دې کې دلته دا اعلان وکړه. او چې کومو سره صلح شوې وه هغوی پې قایم وو خو موده نه وه معلومه، نو هغې کې هغه بل آیات کې هغه خبره را روانه ده چې هغه به ورته 4 میاشتې وګوري چې هغه شهر الحرم دي او د هغې نه پسې بیا چې کوم ځای دا 4 واړه وینې نو الله وی بیا یې ونیسئ، ویې وژنئ، ویې نیسئ، قید یې کړئ، لرې یې کړئ. الله وی او په هر ځای کې ورته کښېنئ. بس د دې نه پس بیا د مشرک سړي بیا ژوند ګران شو ځکه چې الله بیا صح حکم راولېږه. نو دې لومبۍ 2-3 آیاتونه کې او 4م بیا په دې اخري آیات کې وین احد من المشرکین استجارک، د هغوی متعلق هغه چې تاسو لرالل تاسو نه پناه وغوښته چې موږ له پناه راکې او موږ به ستاسو د قانون مطابق لاندې ژوند تېرو، فدیه او جزیه ټیکس به درکو. نو الله وی دوی له پناه ورکې، دقې خلکو له هم ورکې. دقې ته زموږ په کتابونو کې حربي وایي، حربي د حربي کافر چې کله تا نه پناه وغوښته خپل ستا د قانون د لاندې ژوند تېروي، ستا بغاوت نه کوي، هغوی له الله وی امن ورکوي. نو دې لومبي آیاتونو کې الله رب العالمین د دې بیان کوي. او بیا چې دا دویمه رکوع شروع کېږي نو الله وی څرنګې به دا کافران
الله ولا سزا نه ورکوي ځکه چې دوی عهد مات کړی دی دوی دغه مات کړی دی چې کومې معاهدې شوې وي الله ولا ځکه عذاب ورکوي الله ځکه وي د دې نه د براءت اعلان دی نو دې نور آیتونو کې الله د دې بیان الا الذین دوس هغه کسان چې موده معلومه وه صلحم شوی و هغوی پې قایم مو الا الذین مگر هغه کسان نه عاهدتم چې وعده کړی د هغوی سره من المشرکین د مشرکانو نه ثم لم ينقصوکم بیا ونه کړل دوی کمی تا سره شیئا په هغې کې پوټیم پخپل وعده قائم ولم يظاهروا او نی مدد کو علیکم ستا خلاف احدا یو کسرا نو فاتموا پورا کړه الیہم اغوی سرا عهدهم خپل وعده الى مدتهم د خپل نیټی پورې اسم وته وای ان الله يحب المتقین کم سړی چې د وعدی پاسداری کوي وعده پورا کوي نو دا اللہ نے یرون کے متقین سانے او اللہ ان اللہ تعالی یحب المتقین محبت ساتی دا تقوادار سرا دا اللہ نے یرون کے فَإِذَنْ صَلَخَا دا اس آغا چھے مدہ معلومہ ندا معاہدہ شوی دا داوی تارے فَإِذَنْ صَلَخَا ہر کلا چھی تیریشی الاشہر الحرم اغا د حرمت میاشتې چې اغا رجب دی ذیقعده دا ذوالحجه دا او محرم دی دا تیر شي بعض علما وی دا ته مراد دی بعض علما وی نه د دین سلور میاشتې اس مهلت مراد دی نو فقتلوا المشرکین قتل کے مشرکان حیث وجدتموهم کم ځای کې چې تاسو وینه مونه وخذوهم او ویني سے ژوندي وحصروهم او قیدیان کی اغوی وقعدو او کینے لهم دویتا کل مرصد فہر یو مورچہ کی ہر دے کے وہ تکینے او یریدلم بیو دقا شان شوی مو او دا اوسا پوری دقا دقا دے چه مشرک سلی چه کل بغاوت کی یوندا چلو سرکوا فَإِن تَابُوا رحم دا اللہ دیر لوی دی فَإِن تَابُوا کو چلی دوی توبہ وستا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ او قائمی کمونز وَآتُوا الزَّكَاةَ او زکاة ورکا یوازے ایمان نا وسرع عمل صالح چپائی کی منز دی او دقشان زکاة نو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمَا فَخَلُّوا نو پریے دے سبیلہ خپل لارې ته بیا پرېږدی بس مسلمانان شو پرېږدی ان الله بېشک الله تعالی غفور بخون کې دی او رحیم نهایت مهربانه دی الله ورته کفر معاف کړ چې کله توبه وویسته وَإِنْ أَحَدٌ او کو یو کس من المشرکین د مشرکانو نه استجارک طلب لتانه د امان نو فاجره امان ورکړه هغوی ته حتی تر دې پورې یسمع کلام الله چې تا ول امان ورکړه تا سره کېناست کېدای شي د الله دا کلام ووري ستا ښکلې خبرې ووري زړه مایل شي ثم ابلغه بیا ورسېد هغوی مأمنه امن ځای ته پوره ورسوه ذالک بانهم دا زکا دا خلق دی قوم لا یعلم چې نه پیږي کو دوی پیدل نو دوی به ایمان راوړو خو ظالمان نه پیږي نو خیر دی چې تا نه امن اوغوښته ځان سره یې کوي کیف یکونو سرنگی بوی للمشرکین دا مشرکانو دا پارا عهد وعد عند اللہ دا اللہ سرا وعند رسولیو دا آغا دا پیغمبر سا الا اللذین مگر آغا نا عهد تم چی تاثر وعد کلی دا عند المسجد الحرام فمسجد حرام کی نو فمستقامو ترسوچی ٹنگوی لکم تاثراوی نو فاستقیمو لهم تم وسر ٹنگو سا خو کاغوی بیا داغی دوی متعلق اللہ فرمائی او کاغوی وائلیشن کئی نو بیا ولی پورا سزا ورکوا ان اللہ بیشک اللہ تعالی یحب محبت ساتی المتقین تقوادار سرا کیف و ان یظہروا سرنگی بوی حال داغچا چی غلبه مونی علیکم پتا باندے دا سے خلق دا مشرکین چی کو کل غلبه او طاقت پتو مونی نو پریدی دی گوره نا
کیفا سرنگی و ان یظهروا حال دے چھ غلب منی دوی علیکم پتا بانے نو لا يرقبو فیکم لحاظ نکی ستا الا ولا ذمہ نستا دا اغی رشتہ دارے او نستا دا وعدی خوچ ربانی غلبے منتا نو دا ظالمان اغا خلق تی چی نا دا وعدو نا دا رشتہ دارو بیا پورا تال تکلیف در رسی یردونکم اغوی رضا کوی بیا افواہم پخلوخ پلو باندے دا سے برات اخلی راغوندی کیو دغب کیو لگیا بشی پخپلو خلو باندے وَتَأَبَا قُلُوبُهُمْ او انکار کئی ظلم داگوی پخلی برات اخلی چکل گیر شی پخلی برات اخلی لگیائی او گوری ظلم انکار کئی اماغ بغض پاک پروتے وَأَكْثَرُهُمْ او اکثر پدوی کی فاسقون نافرمان دی دا ولی اشتروا آغستاغوی بی آیات اللہ پا حکمن اللہ تعالی ثمنن قلیلا لا قیمت دنیا واغشتا دا طول دا دنیا دا پارا فصدون من کویان سبیلی لارت تا دا لارنا سا دا مرگلی دا نیغی لارنا مرگی انہم ساء دا سومرا عبدے چی اللہ دا تیرشوی اللہ بیان کرے انہم ساء بشک دوی ساء دیر بد دی ما اغعمال کانو یعملون چی دوی ہے کئی اللہ وی دیر بد کئی دا خبری طول دا منافقت او دا رزالت او دا غسیمونو نا ڈک خلق دی اللہ وی دا صدق اللہ مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة یو مریض دی دعا وتو کے سا آپریشن دی سبا دعا دا پارے بھی اللہ والا صحت ورکی اللہ دا آپریشن کامیاب نور سمر مریضان دی اللہ ٹول اللہ صحت ورکی برحمت